د هرات پیښې قربانیان 9 تنو ته ورسېدل. سلام، ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې تېره شپه د هرات اسلام قلعه پر لویه لاره د ترافیکي پیښې له امله 9 کسان مړه شوي دي. هغه ویلي چې په یاده پیښه کې 19 ماشومان وژل شوي او دغه راز یو کس ټپي شوی هم دی. نوموړی دغه ترافیکي پیښه بوږنوونکې بللې او په اړه یې د پلټنو خبر ورکړی دی. بلخوا پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګڼو نورو چارواکو د هرات ترافیکي پیښې په اړه د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. دا ترافیکي پیښه تېره شپه د هرات اسلام قلعه پر لویه لاره هغه وخت رامنځته شوه چې کله یو لوی بس چې له ایرانه راستنه شوي کډوال یې کابل ته انتقالول له یو موټر سایکل او له هغه وروسته له یو بل موټر سره چې تیل پکې بار و ټکر وکړ او وروسته یې اور اخیستی. ډیری وخت د هرات اسلام قلعه پر لویه لاره ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لامل یې د ترافیکي قوانینو نه مراعتول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل کیږي. د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.